ګرانو کتونکو زموږ لومړي یا اولني ویلاګ ته په خیر راغلاست. نن به په لومړي ویلاګ کې له چمن څخه د ګلستان ولور ته ولاړ شو. دا د کیپټن دروازه یا د چمن دروازه ورته ویل کېږي چې د چمن ښار ته راداخلېږي، همدغه لار ده. دا بیا دوې لارې تللې دي، یوه د بایپاس ته او یوه د چمن ښار ته تللې ده. زوړ چمن چې ورته وایي د هغه بازار ته راورسېدو. د زوړ چمن نه باندې کوچنی څو دوکانه دي، بازار ورته وایو، خو دغه موږ پر راوختو دغه سیده لار د چمن ښار ته تللې ده. تاسو وینئ دغه سیده لار د چمن ښار ته تللې ده، او دغه لار چې ده هغه بیا پر دغسې لار باندې د مرده کاریز او نور کاریزو ته لار تللې ده. دغه د کوټې لار ده چې راغلې ده، او مخته به هغه روډ چې معلومیږي، دغه روډ بیا د خواجمران سره راونیسي، بیا اسکان کان، ابتو کاریز او دارنګه روغانۍ، سنځله، بوستان، دا کاریز، دا ټولو ته دغه لارې بیا تللې دي. دا د کوژک په غره کې له ننوتو سره سم د ګړنګ چیک پوسټ اول راځي چې دلته اوس د اف سي پر ځای لیویز او کسټم ولاړ وي. د چینې د موړ اوبه زموږ د ښار ډېری اجان صاحبان او ډېری افسران له همدې ځایه په ډبو کې وړي او هلته یې بیا د چای لپاره یا د نور د چنګ لپاره استعمالوي. هغه د چینې موړ همدغه دی چې اوبه یې ډېرې خوږې. کوژک د ټاپ سر ته راورسېدلو. دغه د کوژک ټاپ سر دی، له هغه خوا چې کومه لاره راځي له کوټې له خوا راځي، او دغه کښته چې بیا دی هغه دا د چمن ښار دی. دغه سیده لار بیا تللې ده د چمن ښار ته، او دغه کوژک دی تاسو وینئ. لږ به کیمرا رازوم کړو، وبه ګورو چې د کوژک دغه موټران دي او دغه نور څه دي، وروسته بیا د چمن ښار. د شلاباغ موړ ته راورسېدو. دغه موړ تقریبا چې مخکې پر دغه شلاباغ پر ځای باندې د اف سي چیک پوسټ هغه اوس ختم شوی دی، او مخته دغه د کسټم چیک پوسټ لا تر اوسه پورې فعاله دی. چمن ځان ته ضلع ده، او ضلع کل عبدالله هم دغه ځای پیلېږي. کل عبدالله مشهوره بازار ته دا یو راورسېدو. همدغه بازار دی چې اوس د عبدالله خان په بازار باندې مشهوره دی. د عبدالله خان که نور څه سته، یو د دوی جلبۍ ډېر مشهوره دي. د کل عبدالله یا د عبدالله خان علاقه تقریبا د بازار سیمه پای ته رسېږي، او دغه د کوټې او چمن لویه لاره باندې بیا د عبدالله خان کراس هم د ګلستان کراس هم پر دغه ځای باندې دی. د ګلستان ولور ته اوس دا یې وروداخلېږو. د ګلستان ښار ته راورسېدو، خو د ښار ته د داخلېدو یا ننوتو څخه مخکې دلته چې بازار ته ننوځئ، مخکې و تاسو ته به ډیم راځي. دغه ډیم یې تاسو لیدلی شئ. دغه ډیم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت کې جوړ شو، او د دغه سیمې تر ډېرو دغه علاقې تر ټولو غټ او لوی ډیم بلل کېږي. دا د ګلستان فوټسال ګراوند دی چې په دغه نږدې سیمه کې موږ بل ګراوند دغسې ګراوند نه لرو چې چمنې والا وي او مصنوعي چمنې وي، او بیا د فوټبال لپاره ځوانان بیا لوبې کوي. په ګلستان کې د حاجي ولی محمد کور ته ورغلو. له هغه سره د خوږو مجلسو ترڅنګ مو د افغانستان او پاکستان پر روانو حالاتو باندې تفصیلي مرکه هم وکړه.
په باغ کې د انګورو د تاکانو ترڅنګ د انارو درختې هم دي او دغه د زیتون درختې دي. تاسو وینئ زموږ په سیمه کې دغه د زیتون درختې دي او د دوی په وینا چې ډېره ښه فصل کوي او ډېر ښه آمدن کوي. البته په 3 کاله کې دغه رسیږي. دا د زیتون درخته که څوک وس لري یا ځای لري باید دغه درختې وکري او په خپلو کورو کې لږ تر لږه 2 ګټې به وکړي. یو خو به دا دی چې سبا له دې څخه خپله ګټه آمدن ترلاسه کولی شي او بل به په کور کې شنګشتیا وي. نارنج دی چې له شوروا باندې ډېر زیات خوند کوي. چا چې خوړلی وي هغوی ته خوند ورمعلومېږي او چا چې نه دی خوړلی هغه یې باید وخوري. انارو درختې دي تاسو وینئ داسې ژړې اوښتې دي که څه هم اوس د مني موسم دی خو د دوی په وینا چې نور کله به دغه باغ تر 800 کریټه پورې انار کول خو سږ کال یې د بارانو له امله 50 کریټه یوازې 50 کریټه وکړل.